الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم دینو مخکې دوه مثالونه د منافقانو باره کې په دویمه رکوع کې ذکر شو. یو مثال مثلهم کمثل الذی استوقد نارا او دویم مثال او کصیب من السماء. بیا په قرآن مجید کې الله پاک د مختلفو څیزونو ذکر کړی دی چې یو په هغې کې مچ دی. قرآن مجید کې الله پاک فرمایي ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. وی تاسو د کومو څیزونو عبادت کوئ د الله نه سوا هغې یو مچ نشي پیدا کولی. ذباب مچ ته ویلی شي په عربی کې. وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ. او که دا مچ تینا د خوراک څه وتښتئ نه دی یې تینا واپس اخیستلی نشي. ستاسو دا باطل معبودان دومره کمزوري دي چې نه مچ پیدا کولی شي او که مچ تینا څه وتښتئ نو هغه تینا واپس هم نشي اخیستلی. نو دغه یو ځای کې د مچ ذکر دی. بل ځای کې په سوره عنکبوت کې عنکبوت جولاګي ته ویلی شي. مثل الذین اتخذوا من دونه اولیاء کمثل العنکبوت. وی څوک چې د الله نه سوا نو خلق دوستان جوړي او خدایان نیسي نو د هغې مثال په شان د جولاګي دی. اتخذت بیتا چې دغه جولاګي یو کور جوړ کو جالکې جوړه کړي نو څومره کمزوری. وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ. د ټولو نه کمزوری کور هغه د جولاګي کور دی. نو د دې مشرکانو او د دې د بوتانو مثال هم دغه دی چې د دې کوم عبادت کوي د دې ته هېڅ فایده نشته دی. جولاګي په جاله باندې معمولی هوا راشي سره د جولاګي یو څه ارڅه ختم شي. نو چې کله د مچو او د جولاګي ذکر الله پاک قرآن مجید کې وکړو نو یهودیانو اعتراض وکړو چې دا خو د الله کلام دی او د الله په کلام کې د داسې څیزونو د ذکر کولو څه ضرورت دی چې مچ پکې ذکر کوي او جولاګې پکې ذکر کوي. نو الله چې مثال بیانوي په هغې کې یو ډېر لوی حکمتي په هغې کې یو ډېره لویه فلسفه موجودي. د مخاطب د پویولو دپاره الله پاک په قرآن مجید کې څو ځایه مختلف مثالونه ذکر کړي دي.
نو چې کله هغې اعتراض وکړو د مچ او د جولاګي په ذکر باندې، نو دلته الله پاک د هغې نه کمتر څیز ذکر کو چې هغې ته ماشې ویلی شي، بعود وطن ماشي ته ویلی شي. وی تاسو خو د مچ او د جولاګي خبره کوئ، خو الله پاک د دې خبرې نه هم حیا نه کوي، شرم نه کوي چې هغه په خپل کتاب کې د یو ماشي ذکر وکړي. او حدیث مبارک کې هم د ماشي ذکر راغلی دی. لو كانت عند الله، کچره د دنیا د الله په نسبت باندې، تعدل عند الله جناح بعوضة، دا د ماشي د وزر برابر هم وي، ما سقا کافرا منها شربة، نو کافر ته به د دې دنیا نه یو ګوټ هم نه وی ورکړی. خو د دنیا قدر او قیمت دا ماشي څه کوي چې د ماشي د وزر برابر هم نه دی. ماشي هم بې قیمته څیز دی، بیا د ماشي وزر ډېر بې قدره او بې قیمته دی. نو دا ټوله دنیا او د دنیا دا خزانې، وی دا د ماشي د وزر برابر هم نه دي د الله په نظر کې. که چېرې دا دنیا او دا مال او دولت او دا خزانې دا د الله په نظر کې قیمتي څیز وی، نو الله پاک به پیغمبرانو ته ورکړی وی. چې پیغمبرانو ته نه دي ورکړي، دی نه معلومه شوله چې دنیا او د دنیا دا څیزونه دا ټول بې قیمته دي، دا پاتې دي. انسان چې دنیا نه رخصتېږي، که هر څومره جایداد یې جوړ کړی دی، بینک بیلنس یې جوړ کړی دی، کارخانې دي، مارکیټونه دي، زرعي ځمکه ده، هر څه چې دي او نقد رقم دی، نو دا هر څه د انسان نه پاتې دي. د دې څه قدر او قیمت نشته دی. قدر او قیمت د هغه څیز دی چې انسان په ځان باندې ولګو او د الله په دین باندې ولګو، په نیکو کارونو کې خرج کو، په خپل ژوند باندې، بس دغه د قیمتي اساسه ده. دا به په قبر کې او په آخرت کې پکارېږي. نو د ماشي ذکر الله پاک وکړو چې زه تاسو ته د ماشي ذکر کومه، یا د دې نه هم حقیر او معمولي څیز تاسو ته ذکر کومه، نو په دې کې خو څه د شرم خبره نشته دی چې دا د الله کلام دی او د داسې څیزونو ذکر پکې کېږي. نو دا خو ستاسو د پوهې دپاره ذکر کېږي. اوس چې کوم خلقو ایمان راوړی دی، نو د هغې د دې مثالونو باره کې د هغې عقیده څه ده او د هغې رای څه ده، نو هغې ذکر کړې ده چې مؤمنان په دې خبره پوهیږي چې دا کم مثال الله پاک بیانوي، که هغه د جولاګي مثال دی، که هغه د مچ ذکر دی، که هغه د ماشي ذکر دی، که هغه د بل څیز ذکر دی، د میږي ذکر هم قرآن مجید کې شته دی. نو په دې به دا وایي دا ټول خبرې، دا ټول مثالونه دا د الله پاک د طرف نه حق او سچ دي، او مؤمنان وایي زمونږ په دې باندې ایمان دی. او دویمه ډله د کافرانو ده، د هغې عقیده د دیر او رای د دې مثالونو باره کې څه ده، نو هغې اعتراض کوي چې الله پاک د ماشي دا مثال ذکر کو، د مچ ذکر کو، د جولاګي ذکر کو، نو دا یې څه مقصد دپاره ذکر کو؟ وی د الله اراده په دې باندې د څه خبرې ده چې داسې کمزوري څیزونه هغه په خپل کتاب کې او په خپل کلام کې د هغې ذکر کوي. نو د هغې جواب الله پاک هم په دې لومبني آیت مبارک کې ورکړی دی چې دا څیزونه الله پاک دې دپاره په خپل کلام او کتاب او قرآن مجید کې ذکر کوي چې ډېر خلق په دې باندې ګمراه کي، چې هغه کافران دي هسې هم ګمراه دي، خو نور هم ګمراهي زیاته شي، او ډېرو خلقو ته په دې باندې هدایت وکړي چې هغوی زموږ په دې باندې ایمان دی چې الله څه ذکر کړي دي په خپل کلام او کتاب کې دا ټول حق او سچ دي. نو د هغوی په هدایت کې الله پاک نور هم اضافه وکړي. اوس کوم خلق ګمراه کېږي په دې مثالونو باندې، نو هغې ته فاسقین ذکر کړی دی چې دا فاسقان دي، او فاسقین د فاسق جمع ده، فاسق د فسق نه دی. فسق معنی دی خروج عن طاعت الله، د الله پاک د تابعدارۍ نه بهر وتل، چې یو انسان د الله حکم نه مني، د الله تابعداري نه کوي، د ته فاسق ویلی شي. نو دا مثالونه چې ذکر کیږي په دې کتاب کې، په دې کلام کې، په قرآن مجید کې، نو په دې باندې الله پاک فاسقان گمراه کوي، او چې کوم نیکان مؤمنان دي هغې ته الله پاک په دې باندې هدایت کوي. بیا په دویم آیت مبارک کې د دې فاسقینو علامات او نښې ذکر کړي دي. د لومبنۍ علامت او نښه او صفت د فاسقینو یې ذکر کړی دی چې دوی د الله سره کوم عهد کړی دی او هغې مضبوط کړی دی، نو هغه ماتوي. دا د فاسقو
لومبنۍ نښه ده. نو عهد نه مراد څه دی؟ عهد نه مراد بعضې مفسرین فرمایي چې هغه عهد دی چې کوم په عالم ارواح کې الله پاک د ټولو انسانانو نه اخیستی دی. چې کله الله پاک حضرت آدم علیه السلام پیدا کو او بیا یې د عرفات په میدان کې ودرو او د هغې په پشت مبارک کې چې څومره انسانانو روحونه موجودو هغه ټول د هغې د پشت او د ملا مبارکې نه الله پاک په ځمکه باندې خواره کړل. نو ښي طرف ته هغه تک سپینو د میږو په شکل کې او ګس طرف ته هم د میږو په شکل کې و هغه تک تورو. نو د دې ټولو روحونو نه دا د دې ټولو انسانانو روحونه چې تر قیامته پورې پیدا کیږي د ټولو روحونه الله پاک په ځمکه باندې خواره کړل او بیا ترې نه الله پاک په خپله تپوس وکړو دې ته عقل او شعور ورکړه دې روحونو ته او دا تپوس یې وکړو الستو بربکم آیا زه ستاسو رب نه یم؟ قالو بلا ټولو وویل ولې نه ته زمونږ رب یې. دا عهد زمونږ روحونو د الله پاک سره کړی دی که چاته یاد دی او که چاته یاد نه دی. حضرت علی رضی الله تعالی عنه فرمایي چې ما ته هغه عهد او هغه وعده یاده ده چې کله الله پاک زما د روح نه تپوس وکړو الستو بربکم د ټولو روحونو نه تپوس وکړو نو امام وویل چې بلا ولې نه ته زمونږ رب یې. وی هغه عهد ما ته یاد دی. او نورم بعضې ډېر بزرګان فرمایي چې د عالم ارواح هغه عهد هغه وعده د عالم میثاق د عالم ارواح هغه موږ ته اوس هم یاده ده چې موږ د الله سره وعده کړې وه چې ای الله ته زمونږ رب یې او موږ ستا بندګان یو. نو روحونو وعده وکړه د الله سره چې ای الله ته زمونږ رب یې. نو الله پاک ورته وفرمایل چې زه به تاسو ته د دې وعدې د دې عهد د دې میثاق د یاد دهانۍ دپاره خپل پیغمبران دنیا ته درلیږم خپل آسماني کتابونه به درلیږم او تاسو ته به د دې عالم ارواح دا عهد او وعده دا به تاسو ته یادی. نو یا ترې نه مراد هغه وعده ده هغه عهد دی چې په عالم ارواح کې زمونږ روحونو کړی دی. او دویمه ډله د مفسرینو فرمایي چې د دې نه مراد د لا اله الا الله محمد رسول الله عهد دی چې یو انسان دا کلمه وویله چې لا اله الا الله محمد رسول الله نو د الله سره عهد وکړو وعده یې وکړله. څنګه چې تبلیغ والا حضرات فرمایي چې موږ به اوس د دې کلمې د لاندې ژوند تیرو. نو دا عهد او وعده موږ وکړه د الله سره چې الله دا کلمه مې وویله لا اله الا الله چې ستا نه سوا بل څوک د عبادت لایق نشته او حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ستا رسول او نبی دی په دې باندې زما ایمان او عقیده نو ستا حکمونه به منم د نبی علیه السلام په طریقه باندې به منم. نو دا یو عهد او وعده هم موږ په کلمه کې د الله پاک سره کړې ده. نو چې کوم خلق فاسقان دي نو د عالم ارواح هغه وعده یې ماته کړله او که کلمې ویلې ده نو د هغې هغه عهد او وعده هغې ماته کړله. دویمه نښه او علامت وی چې کوم حکم الله پاک د انسانانو ته کړی دی د پیریانو ته یې کړی دی نو دوی هغه حکم کټ کوي یقطعون قطع کول پرې کول هغه حکم ماتی. یو طرف ته عهد مات کو بل طرف ته د الله حکمونه ماتی. الله پاک کم حکم کړی دی چې داسې وکړه نو دی د هغې خلاف کوي. د الله پاک حکم کړی د مور او پلار قدر کوه دی بې قدري کوي. الله پاک زنانو ته حکم کړی د خاوندانو ادب کوي قدر کوي خدمت کوي هغې نه کوي نو حکم یې مات کو. خاوند ته حکم دی د ښځې خیال ساته د هغې قدر کوه هغې ته په ښه نظر باندې ګوره. خاوند ښځې ته په سپک نظر باندې ګوري د الله حکم یې مات کو. مور او پلار ته حکم دی د بچو تربیت کوي دې ته یو دینی ماحول ورکې. مور او پلار دنیا طرف ته او بې دینۍ طرف ته راکاږي نو د هغه حکم ماتول دي. یا مراد نه رشته دارانو سره د رشتې حق ادا کول دي چې صله رحمي ورته ویلی شي د هغې الله پاک حکم کړی دی. نو دا انسان هغه صله رحمي کټ کوي د خپلوانو سره هغه خپلوي ختموي رشته کټ کوي چې هغې ته قطع رحمي ویلی شي. نو دا هم ګناه کبیره ده لویه ګناه ده. بعضې ډېر خلق په دې بیمارۍ کې پراته دي په دې بیمارۍ کې مبتلا دي چې څوک ورسره لږ غونده کې بد وکړي نو وارثانو ته وصیت وکړي چې هغه فلانی رشته دار ګورئ زما مخ په کفن کې ونه ګوري. نو رشته دار هم ناپوهی دا وصیت خو باطل دی ناجایز او حرام دی
دی وی زمونږ پلار وصیت کړی دی چې دا فلانې زوی به ماته نه پرېږدی نو خپل سکر اوري او بیا کور ته نه پرېږدي، نه به پلار طرف نه اجازت نشته دی. مور وصیت وکړي زما هغه پلانې زوی پلانې لور به نه پرېږدی، زما مخ به ورته په کفن کې هم نه ښایې. وارثانو یاره مور وصیت کړی دی هغه کس ورته نه پرېږدي، دا ناجایز او حرام دی، دا وصیت باطل دی، دا وصیت پوره کول نه دی پکار بلکې د هغې خلاف پکار دی، خپلوانو سره ښه سلوک کول پکار دی. دا د فاسقانو په علامات او نښو کې ذکر کړي دي، صله رحمي نه کول، قطع رحمي کول، خپلوانو سره خپلوي ختمول، تعلق او رشته ختمول، دا هم ګناه کبیره ده. نو الله پاک حکم کړی دی او دی د هغې خلاف کوي. او درېیمه نښه او درېیم علامت فساد فی الارض و یفسدون فی الارض، په ځمکه کې فساد کوي، غلا کول دا فساد دی، قتل کول فساد دی، ډاکه کول فساد دی، مشرانو قدر نه کول دا فساد دی، کشرانو باندې شفقت نه کول دا فساد دی، د حلال او حرامو فرق نه کول دا فساد دی، ملاوټ کول فساد دی، دوکه کول فساد دی، دروغ ویل، غیبت کول، د چا سپکه بیانول، چغلي کول، دا ټولې خبرې دا په فساد فی الارض کې داخل دي. نو دغه فاسقان خلق دوی په ځمکه کې فساد خوري او په آخر کې انجام او نتیجه بیان کړې ده د خاسرون په لفظ سره چې دا خلق ډېر لوی تاوان سره مخامخ دي. په دنیا کې هم تاوان یې وکړو، په قبر کې به هم په تاوان او خساره کې وي او په آخرت کې به هم په لویه خساره کې. نو دغې خسارې نه وایي تاسو ځان بچ وساتئ، ایمان راوړئ، د هدایت لاره اختیار کې او د فاسقانو د علاماتو او نښو او صفاتو نه ځان بچ وساتئ. ان الله بشک الله پاک لا یستحیي هغه حیا نه کوي، شرم نه کوي، ان د دې خبرې نه یضربا چې بیان کی مثلا ما یو مثال بعود وطن د یو ماشي. که ماشي ذکر کوي الله پاک قرآن مجید کې نو دا خو څه د شرم خبره نه ده، د حیا نه خلاف خبره نه ده، دا خو الله پاک چې کوم څیز مناسب وګڼي هغه په خپل کلام کې ذکر کړي. نو دا دی کې د الله د کلام عظمت ته نقصان نشته دی چې په دې د الله کتاب کمزوری شو، د الله کلام پې کمزوری شو، داسې نه ده. نو که د ماشي مثال الله ذکر کی، که د مچ ذکر کی، که د جولاګي ذکر کی، که د میږي ذکر کی، که د غوا ذکر وکړي، که د ګډې او بیزې ذکر وکړي قرآن مجید کې، دا ټولې خبرې قرآن مجید کې ذکر دي. نو دا د الله د کلام د عظمت او د شان نه خلاف خبره نه ده. فما فوقها یا زیاد د دې نه په سپکوالي کې، په حقارت کې، د ماشي نه هم کمزوری څیز ذکر کړي، د ماشي وزر ذکر کړي. فاما الذین آمنوا پس هغه کسان چې ایمان یې راوړی دی، فیعلمون هغې پوهېږي انه الحق چې بېشکه دا مثال حق دی، که د ماشي دی، که د مچ دی، که د جولاګي دی، وایي دا حق او سچ خبرې دي. من ربهم د هغوی د رب د طرفه، بس د هغوی په دې باندې ایمان دی چې الله پاک کوم څیز ذکر کړی دی دا حق او سچ دی. واما الذین کفروا او هغه کسان چې کافران دي، فیقولون هغوی وایي ماذا اراد الله، څه اراده کړې ده الله پاک بهذا مثلا په دې مثال بیانولو سره، چې دا کوم مثال ذکر که قرآن مجید کې، نو د الله څه اراده ده په دې باندې، د الله پاک څه مقصد دی چې داسې کمزوري څیزونه په خپل لوی کتاب کې او لوی شان والا کلام کې داسې واړه واړه مثالونه، معمولی څیزونه ذکر کوي. نو کافران په اعتراض کوي. الله پاک جواب کوي یضل به کثیرا، یضل گمراه کوي الله پاک به په دې مثال سره کثیرا ډیر خلق، ویهدي او هدایت کوي به په دې مثال سره کثیرا ډیرو خلقو ته، چې کوم خلق مؤمنان دي هغوی ته هدایت وشي، په دې باندې هدایت کې اضافه وشي، او چې کوم فاسقان، کافران، مشرکان، منافقان دي هغوی په گمراهۍ کې نورم زیات شي. وما یضل به او نه گمراه کوي الله پاک په دې مثال سره الا الفاسقین مگر فاسقان خلق، نافرمانه خلق چې د الله نافرمانه دي، د الله حکمونه نه مني. اوس د هغوی علامات او نښې بیانوي چې دا فاسقان څوک دي. الذین فاسقان هغه کسان دي ینقضون چې هغوی ماتوي عهد الله، عهد د الله پاک. عهد داسې معاملې ته ویلی شي
چې د دوو کسانو په منځ کې یا د دوو ډلو په منځ کې یو خبره وشي، په هغې باندې اتفاق وشي او دواړه په هغې باندې د باقي پاتې کېدلو وعده وکړي. نو الله پاک عهد واخیسته الستو بربکم، او موږ ټول روحونو ویل بلا ولې نه. نو دواړو طرف نه وعده وشوله. من بعد میثاقه رستو د دې د مضبوطولو نه، او میثاق هغې عهد او وعدې ته ویلی شي چې هغه نور هم مضبوطه شي، مثلا قسم قرآن په هغې کې وکړی شي. نو الله پاک عهد واخیستو د الستو بربکم په شکل کې، او د ټولو انسانانو روحونو وویل بلا ولې نه، ته زمونږ رب یې، ستا بندګي به کوو. نو یې عهد یې کړی دی او بیا هغه عهد ماتوي، د هغې خلاف کوي. ویقطعون، او دوی کټ کوي ما هغه څیز امر الله چې حکم کړی دی الله پاک به په هغې باندې ان یوصله د یو ځای کولو، چې تاسو رشته دارانو سره رشته وپالئ او صله رحمي وکړئ، رشته ختموي مو، د الله پاک په حکمونو باندې عمل وکړئ. نو دوی د هغې نه خلاف کوي، هغه قطع کوي، هغه کټ کوي. درېیمه نښه ویفسدون فی الارض، او دی فساد خورئ په ځمکه کې. نو په دې کې ټول ګناهونه شامل دي فساد فی الارض کې. اولئک دغه کسان هم الخاسرون، دوی تاوانیان دي، دوی د خسارې او د نقصان او تاوان سره مخامخ دي، ځکه دوی د الله د حکمونو نه خلاف کوي، د الله پاک حکمونه نه مني. ان الله بشک الله پاک لا یستحیي حیا نه کوي ان د دې خبرې نه یضربا چې بیان کی مثلا ما بعودة یو مثال د ماشي، فما فوقها یا زیاد د دینا په حقارت او سپکوالی کې. فاما الذین آمنوا، پس هغه کسان چې ایمان راوړی دی، فیعلمون هغوی پوهیږي انه الحق چې بېشکه دا مثال حق دی، من ربهم د دوی د رب د طرفه. واما الذین کفروا، او هغه کسان چې کافران دي، فیقولون هغوی وایي ماذا اراد الله، څه اراده کړې ده الله پاک، بهذا مسله په دې مثال بیانولو سره چې داسې مثالونه په خپل کلام او کتاب کې ذکر کوي. یضل به، گمراه کوي الله پاک په دې سره کثیرا ډېر خلق، ویهدي به، او هدایت کوي په دې سره کثیرا ډېرو خلقو ته. وما یضل به، او نه گمراه کوي په دې مثالونو سره الا الفاسقین، مگر نافرمان خلق. الذین، فاسقان هغه کسان دي، ینقضون چې هغوی ماتوي عهد الله، عهد او وعده د الله، من بعد میثاقه، رستو د مضبوطولو د هغې نه. او دا کم روحونه چې د میږو په شکل کې سپین رنګ کې او په تور رنګ کې وو، نو حضرت آدم علیه السلام تپوس وکړو چې الله دا یو طرف ته خو تک سپین پړقېدونکي روحونه دي، وایي دا ستا په اولاد کې چې کم مؤمنان دي د هغوی روحونه دي، او دا بل طرف ته بد شکل او تک تور دي، وایي دا ستا په اولاد کې چې کم کافران دي دا د هغوی روحونه دي. د ټولو روحونو په عالم ارواح کې اقرار کړی دی، که د کافرانو روحونو هغوی بلا ویلی دی، او که د مؤمنانو روحونو هغوی بلا لفظ ویلی چې او ته زمونږ رب یې، خو چې دنیا ته راغلل نو چا هغه عهد پوره کړو او چا د هغې خلاف وکړو. ویقطعون، او دوی کټ کوي ما امر الله، هغه څه چې الله پاک حکم کړی دی دوی ته، به په هغې باندې ان یوصله د یو ځای کولو. ویفسدون فی الارض، او دوی فساد خورئ په ځمکه کې. اولئک هم الخاسرون، همدغه خلق تاوانیان دي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما.
صابر صاحب د ماما تره وفات شوی دی، جنازه یې وشوه 5 بجې سټیشن کې دعا ورته وکړې چې الله پاک د هغې کامل مغفرت او بخښنه نصیب وګرځوي. قبر یې د جنت الفردوس د باغچونه یو عظیم الشانه باغچه وګرځوي. د قبر د برزخ او د آخرت ټول منازل په آسان کې د مرحوم فیوزات د هغې برکات په بچو باندې په ټول خاندان باندې جاری او ساری وساتي. غمزده خاندان ته د صبر جمیل توفیق ورکړي او د دې لوی غم په بدله کې الله پاک دې ټولو ته د دنیا او د آخرت خوشحالۍ ورکړي. ستاسو زمونږ څومره مشران کشران نارینه زنانه تر دې وخته پورې وفات شوي دي، والدین وفات شوي دواړه یا په هغې کې یو وفات شوی دی، بیبیانې وفات شوي، بچي رونه خویندې رشته داران دوستان ګاونډیان وفات شوي دي. د تمام امت مسلمه څومره انسانان پیریان تر دې وخته پورې په حالت د ایمان کې دنیا نه رخصت شوي دي، ټول په دعا کې یاد کې الله پاک د ټولو کامل مغفرت او بخښنه نصیب وګرځي. د ټولو قبرونه د جنت الفردوس باغچې وګرځي. د ټولو په قبرونو باندې په کروڑونو او په اربونو رحمتونه نازل کړي. د هغې مشرانو فیوزات د هغې برکات موږ ټولو باندې جاري او ساري وساتي. بیمارانو ته دعا وکړئ. څومره بیماران په دې مجلس کې دي، کورونو کې دي، اسپتالونو کې دي، جسمانی روحاني ظاهري باطني بیماران دي، نارینه دي زنانه دي لوی دي واړه دي، الله پاک ټولو ته کامل صحت او روغ صحت ورکړي. د ټولو د بیمارۍ دا نعمت د روغ صحت په نعمت باندې بدل کړي. د خپل عبادت دپاره، د خپلو مشرانو د خدمت دپاره، د کشرانو د تربیت او دعاګانو دپاره الله پاک ټولو ته کامل صحت او روغ صحت ورکړي. د بیمارۍ جرړې او د بیمارۍ نام و نشان ختم کړي او چې کوم کسان صحتمند دي الله پاک د هغې ټولو د بیمارو نه حفاظت وکړي او په راتلونکي وخت کې الله پاک د ټولو په صحت کې ډېر زیات خیر او برکت واچي. څومره پریشانۍ دي، مسایل دي، مشکلات دي، الله پاک ته په هغې باندې عالم او خبرداري که هر قسم پریشانی ده الله پاک ته ختمولی شي. زمونږ د ټولو پریشانۍ الله پاک په خوشحالو باندې بدل کړي. مسایل مشکلات زمونږ د ټولو حل کړي. مدرسې دپاره هم دعا وغواړئ چې الله پاک د مدرسې ضروریات، د مدرسې قرضې دا د خپلو غیبي خزانو نه الله پاک د هغې د پوره کولو انتظام وکړي او الله پاک د مدرسې تعمیر په خیر او عافیت سره سرته ورسې. او څومره ضروریات دي الله پاک د مدرسې په هغې کې موږ به طور ذریعه به طور وسیله استعمال کړي. او څومره کسانو په دې کې تر دې وخته پورې تعاون کړی دی، خلوص یې ښکاره کړی دی، دې نه وروستو ارادې دي الله پاک د ټولو دا خلوص او محبت په خپل دربار کې قبول او منظور وګرځي او ټولو ته الله پاک د دې بدلې په دنیا او آخرت دواړو کې ورکړي او دا د ټولو دپاره الله پاک صدقه جاریه وګرځي او زموږ د ټولو په ژوند باندې الله پاک په ظاهري تعمیر او د درس او تدریس او د اعمالو په تعمیر او په آبادۍ باندې زموږ دا مدرسه آباده کړي او د ټولې علاقې دپاره د خیر او برکت ذریعه وګرځي او د دین یو لوی مرکز او یو لوی اداره الله پاک د دین وګرځي او موږ ټولو ته په هغې کې د خدمت کولو توفیق راکړي او زموږ د ټولو خدمات په خپل دربار کې قبول او منظور وګرځي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وعلى آله واصحابه اجمعین آمین برحمتک.